الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم. محترم حاضرینو د افغانستان د اسلامی امارت محترم مشر علی قدر امیر المؤمنین صاحب او د افغانستان د رئیس الوزراء محترم رئیس الوزراء قدرمن صاحب او د افغانستان د کابینه محترم او سرپرست وزیرانو صاحبانو محترم رئیسانو او د غونډو ټولو ګډون کوونکو او د افغانستان ټول متدین قدرمن ولس ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم حاضرینو، په لومړي قدم کې د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت او بالخصوص بیا د ملي تلویزیون د ریاست شکریه ادا کوو چې هغوی د شپږم د جدي د اندنې په مناسبت نن دا غونډه تدویر او جوړه کړې ده. درنو حاضرینو، د نن څخه تقریبا 400 کاله مخکې په همدغه ورځ باندې د اتحاد جماهیر شوروي 1,00,000 پوځیانو د دنیا د ټولو نورمونو قوانینو په خلاف او د انساني بنسټونو په خلاف افغانستان باندې وحشیانه یرغل کړی و او د افغانستان سیاسي واکمني د یرغل په نتیجه کې لاسته کړې وه او دلته دوی خپل یو لسپوسی یو کمونیستي نظام جوړ کړی و چې د هغې په نتیجه کې په افغانستان کې بربریت، ظلم، وحشت، غربت دغه شیان رامنځته شول. د هغې په عوض کې د افغانستان متدین ملت ته چون دا نظام د یرغل د وحشت قابل قبول نه و. افغانانو د دوی په مقابل کې ډېر په میړانه ډېر په جرأت سره خپل جهادي مبارزه پیل او شروع کړله. که څه هم د افغانستان غیرتي ولس د 1958 کال د جدي د شپږمې نه مخکې په 1950 کال د ثور په اوغمه باندې چې کومه کودتا د هغوی د غلامانو لخوا نه شوې وه، هلته له افغانانو د دوی په مقابل کې مبارزه شروع کړې وه. خو ولې د اتحاد جماهیر شوروي د عسکرو د راتګ سره د مبارزه نوره هم قوي او پراخه شوله. اتحاد جماهیر شوروي خیال او سوچ دا و چې په 6 میاشتو کې به موږ افغانستان د خپلو اتحاد جماهیر شوروي د نورو اقمارو په شان باندې دا هم د خپل قبضې لاندې راولو او دا به د اتحاد جماهیر شوروي یوه برخه وګرځي. خو د افغانستان سره د افغانستان د مسلمان متحد ملت سره د الله جل جلاله نصرت حاصل و. افغانانو تعالی پاک همت غیرت ورکړو. د دوی په مقابل کې جهادي مبارزه مضبوطه شوه. تقریبا 10 کاله روسانو عسکر دلته په افغانستان کې پاتې شول. بالاخره چې د افغانستان مسلمان ولس قرباني دې ته دوی مجبور کړل چې 10 کاله وروسته افغانستان پرېږدي او نه یوازې دا چې دوی د افغانستان نه په شکست سره لاړ بلکې هلته روسیه په 15 په 14 ټوټو باندې سره ووشوله. خو به هر حال د اتحاد جماهیر شوروي په نتیجه کې د افغانستان 1.5 میلیون مسلمانان څنګه چې مخکې زموږ محترم مشرانو خبره وکوله، دا شهیدان تقریبا 3 میلیونه افغانان دا معیوبین او زخمیان شول او په میلیونونه افغانان مهاجرین شول چې هغه د منطقې نږدې همسایه ملکونو نورو ځایو ته لاړ. خو لیکن خبره دا ده چې هر څومره تکلیفونه که افغانانو ته په د 4 کلنه مبارزه کې چې 10 کاله تقریبا د اتحاد جماهیر شوروي د عسکرو په وخت کې وه، بیا د هغوی د کمونستانو په مقابل کې وه، ټول حقه جهاد چې د خارجي اشغال په مقابل کې د داخلي غلامانو په مقابل کې شو او 14 کلن جهاد و. دغه ټول جهاد ته موږ په حق باندې قایل یو، دې ته حق مبارزه موږ وایو.
زه دا واضح کول غواړم کله کله د ځینو مجاهدینو په ذهنو کې دا راګرځي چې د اسلامي امارت مسؤلین طالبان د بغد روسان وخت جهاد یا مجاهدین ته په احترام قایل نه وي دا د هغوی نه خبرتیا ده زموږ په رابطه باندې موږ څوک یو موږ د شوروي د وخت د مجاهدینو یا کشران یورونه یو یا بچیان یو موږ بل څوک نه یو موږ په هغه جهاد کې کډیره برخه نه یو اخیستې کله کله په رخصتۍ کې خو ورغلي ورته هغه جهاد ته موږ حق جهاد وایو لکه 20 کاله مبارزه چې د ناټو د امریکا په مقابل کې فرض عین جهاد و همدغسې د اتحاد جماهیر شوروي په مقابل کې د هغوی د غلامانو په مقابل کې 14 کلن جهاد حق جهاد و فرض عین جهاد و د هغه وخت جهاد ته جهاد وایو مجاهدینو ته مجاهدین وایو او شهدا ته شهدای حق وایو مبارزین ته حق مبارزین وایو دا ځان ته خبره ده چې دغه جهاد او د 20 کلن جهاد دواړه مشترک اهداف وو د دواړو جهادو اهداف دا و چې اشغال خاتمه پیدا کی د 14 کلن جهاد نغم دا و چې روسان لاړ شي مونږ اسلامي نظام راول د 20 کلن مبارزه چې دا اوس موږ تاسو ورنه راوتل یو د دې مبارزه مقصد هم دا و چې ناټو امریکا لاړ شي او اسلامي نظام راول خو ډیر باید په تعصب سره سړی وایي چې د 14 کلن جهاد په نتیجه کې چون قیادت یو نو مختلف تنظیمونه موجود وو مجاهدینو دا میړانه قرباني ورکړه دا مونږ منو په اول که هدف کې الله فق دوی کامیاب کړل اتحاد جماهیر شوروي ته ماتې ورکړه کمونستان ته ماتې ورکړله ولې دویم هدف چې په ملک یو اسلامي نظام راشي دا د بعض اختلافاتو په وجه باندې په افغانستان کې په بشپړه معنا حاکم نشو او دغه پړه بیا موږ په ټولو مجاهدین نه اچو دا په قدرت طلب خلکو موږ اچو چې چا د قدرت د بقا دپاره ګلم جم ملشي په څنګ کې ونیولې چا د قدرت د لاسته راوړلو لپاره نور ملشي په لاس کې ونیولې نمونه د پښتو د پرسي ورکول نور د قدرت جنګونه واغه مونږ پیژندل هغه خلک په هغه وختو کې مونږ دوره حدیث سبقونه مېل یعنی دومره کشران نه و چې حقایق هم نشو درکولای نو دا پړه بیا ټولو مجاهدینو ته متوجه نه ده ځکه په هغه وخت کې داسې مجاهدین وو چې د صلح کوششونه یې وکول په ذات البینی جنگو کې دخیل نه و یا ناست و یا د صلح کوششونه کول هغه مجاهدین چې هغوی په داخلي جنگو د مسلمانانو کې برخه نه وي اخیستلي هغوی خپل تاریخي حیثیت ساتلی هغې ته موږ په احترام قایل یو چې چا د اسلامي نظام د قیام په لاره کې خنډونه پیدا کړي دي د هغې نه موږ کرقه نفرت لرو د هغوی په وجه باندې پښتو او پرسي مسلې په افغانستان کې پیدا شوې قومي اختلافات پیدا شو سمتي اختلافات پیدا شو کابل د دوی په وجه باندې تقریبا د پکندواله باندې بدل شو 70,000 کسان د کابل د فتح نه وروسته بیا ولې له بین ځي ایا دلته بیا اتحاد جماهیر شوروي راغی بیا سبب د قتل څو نو خو ستا د قدرت طلبۍ جنګونه روانو ستا د قدرت د بقا جنګونه روانو خو به هر حال زمونږ د 14 کلنه مبارزه چې د اتحاد جماهیر شوروي په مقابل کې شوې وه الحمدلله هغه ارمان چې شورویانو درلودل هغوی سرته ونه رسول هغه د دې ځایه بیرته لاړ او مجاهدین تعالی فتح کامیابي ورکړله هغه څه چې د مجاهدین نه نقصان په هغه وختو کې تکلیف او مشکلات مسلمانان ته څه جوړ شول بیا الله فک امیر المؤمنین صاحب ملا صاحب محمد عمر مجاهد خدای فک راپورته کو دیغه په توسط او د بیا علما کرام طالبان بیا زړه مجاهدین په همدغه کاروان کې بیا مرګلي وو هغه دویم هدف چې په ملک یو سوچه اسلامي نظام راشي په امن فضا کې راشي هغه بیا دغه فقیر طالبانو په توسط باندې الله فک سرته ورسول هغه هم راغی نو طالبان چې د امریکایانو د راتګ نه مخکې اسلامي نظام راوستله او دا د مخکنیو مجاهدینو ورونه وو دا بل څوک نه وو خو یو ورور مشهور ورور اتحاد جماهیر شوروي ته شکست ورکو او دویم هدف چې اسلامي نظام راوستل او هغه طالبانو راوستل نو دا خو څه د عیب خبره نه و چې مجاهدین په دې ګیلمن شي خلک وایي پګړۍ چې د سر نه ولویږي چې په اوږو باندې تکیه شي دې ته لوېدلې مه وایه نو چې دویم هدف مجاهد تا را نه وستل ستا ورور طالب راوستل خو په دې خوشحاله اوسېږه ځکه دا ستا کشر مجاهد و نو الحمدلله د موږ دپاره د خوشحالۍ خبره وه چې دویم هدف هم لاسته راغی په 95% خاوره کې اسلامي نظام قایم شو امن راغی د ورورۍ فضا راغله قومي تعصبات له بینه لاړ خو چون د دنیا طاغوتي قوتو لپاره دغه اسلامي نظام قابل برداشت نه و اسامه صرف یوه بانه وه که اسامه په افغانستان کې بیخي نه وی هم د نیویارک پیښه بالکل شوې هم نه وی بیا هم د امریکا حمله په افغانستان باندې د معلومات له مخې حتمي وه ځکه د افغانانو غیرت
مجاهدینو چې کومه ماته اتحاد جماهیر شوروي ته ورکړې وه او دلته اسلامي نظام راغلی او اصلا دا د امریکا او د دشمنانو دپاره قابل برداشت نه وه. اسامه خو یوه بانه شوه. ښه چې اسامه که بانه نه وای نو اسامه چې تا شهید کو معلوم شو چې دبی نه لاړ، له هغې نه وروسته بیا تا څه حق درلوده چې په افغانستان کې پاتې کړي. که ستا په ګمان باندې ستا په دلیل مونږ خو د اسامه په موجودیت کې تا ته په هیڅ صورت کې موافقه نشو درکولی، ځکه ستا سره څه ثبوت و چې اسامه په تا حمله کړې ده. اسامه په افغانستان کې اوسېدل د استوګنې د یو میلمه په صفت باندې دغه اسباب وسایل د له کومه نه کړو چې په تا هلته حمله وکوله. شواهد دې پیش کړل، یو محکمه کې قاضي فیصله وکوله، په 24 غنټو کې ته ټولې فیصلې سرته راوسئ، هم قاضي یې، هم فیصله ته کوي، هم مدعي یې، هم شاهد یې. دا شیان خو په دنیا کې د نه دي ثابت کړي، هغه د موږ په اسلامي اصولو کې خو نشته دی نشته، په نړیوالو قوانینو کې هم دوی دا نه دي وړاندې کړي. صرف بدمشي ووایي کوله، خو هغه بدمشي هم الله فک هغه د یو ذلت سره مخامخ کړله. له هغې نه وروسته هغه دی بیا امریکایان راغلل. خلاصه دا ده چې زه به ډېر اوږد نه ځم ځکه مخکې زموږ مشرانو مرګلو خبرې وکوله. په نږدې وختو کې انګریزان هم راغلي، ماتې خوړلې. اتحاد جماهیر شوروي هم راغی، ماتې وخوړله. امریکا او ناټو راغله، ماتې وخوړله. موږ دغه خلکو سره ولې نفرت لرو؟ موږ اصلا افغانان د کرکه نفرت د بهرني اشغال سره دی. موږ هیڅ کله بهرني اشغال ته اجازه نشو ورکولی. موږ دلته په هیڅ صورت کې یو غیر اسلامي نظام نشو منلی. افغانستان ته اسلام او اسلامي نظام د صحابه د قربانۍ په برکت راغلی. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دریم خلیفه په وخت کې د عبدالرحمن ابن سمره رضی الله عنه په مشرۍ کې کابل فتح شوی دی. په هغه وخت کې چې صحابه او کابل فتح کړی، اسلام یې راوړی، تر نن تاریخه پورې بیا اسلام له افغانستان نه کډه نه ده کړې. یغه وخت کې چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په کابل کې جنگیدل، د کابل خلک په اسلام باندې مشرف نه وو. کوم چې قومندان جنگ وو هغه وی خپل امیر ته شکایت وکول چې د کابل خلکو د موږ سره ډېر کلک مقاومت کوي. و یا خپل امیر ورته وویل چې دا لکه څنګه چې په دا کفر کې کلک دي، که دا یو ځل الله فک په اسلام باندې مشرف کړل نو بیا به دا په اسلام کې هم دغسې مضبوط وي. د خوشحالۍ خبره ده الحمدلله چې د صحابه په برکت باندې اسلامي نظام موږ ته راغلی دی. له هغې نه وروسته بیا که هر څوک دلته راغلی دي، صحیح ده یو څه خلکو په ملګرتیا ورسره کړي وي او لاره به ورسره وړي وي، خو ټول افغانانو اسلام نه ده پرېښودلی. افغانان الحمدلله په اسلام کې مضبوط راغلي دي، دین یې ساتلی دی. تر اوسه پورې الحمدلله په افغانستان کې اسلام نسلا پر نسلا روان دی. چې هر چا دلته اسلامي نظام ته په سپک نظر باندې کتل دي، الله فک هغه دلته خوار او ذلیل ګرځولی دي، خوار ذلیل دي ځینې وتلی دي. دا د موږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده. بله خبره دا ده چې موږ په دنیا او په دنیاوالو بالخصوص په همسایګانو باندې غږ کوو چې ګورئ زمونږ د دغه تاریخ نه تاسې عبرت او درس واخلئ چې افغانان په خپل تاریخ کې هیڅ کله ګوره اشغال نه برداشت کوي، نو څوک د په موږ باندې بیا بیا ازمایښتونه نه کوي. دغه بس عزتي غیر اسلامي مفکوره موږ دلته نشو منلی. دنیا باید په دې باندې سر خلاص وي چې افغانستان ته تاسو په سپک نظر مه ګورئ، د اشغال خیال مه کوئ، ځکه د اشغال سره افغانان ډېر کلک حساسیت لري، ځکه دا مسلمانان دي. غیر اسلامي اشغال دلته نشي منلی او مسلمان حق نه لري چې زموږ په ملک باندې راشي. نو اسلامي اشغال خو تصور نشي کېدلی. موږ غواړو د دنیا نه خواسته دا ده چې تاسې د موږ سره په سوله کې ژوند وکوئ. موږ غواړو چې د دنیا سره په سوله کې په ارامۍ کې ژوند وکوو. موږ افغانانو ګوره برطانیې ته نه یو ورغلي، په هغوی مالته جنګ نه دی کړی، دوی په موږ پسې راغلي وو. اتحاد جماهیر شوروي ته موږ نه یو ورغلي، دوی په موږ پسې راغلي دي. امریکا او ناټو مرکز ته موږ نه یو ورغلي، دوی راغلي دي. نو موږ دنیا ته وایو چې موږ آرام پرېږدئ، د موږ سره کار مه لرئ او موږ په خپل اسلامي نظام په خپله سوله ارامۍ کې ژوند کول غواړو. څوک د موږ ته مشکلات جوړول نه غواړي او که څوک یې غواړي له دغه تاریخ نه د په خپله درس واخلي. د موږ خپل اسلامي سالم سیاست دا دی چې موږ د ګاونډیانو سره د شریعت په چوکاټ کې په متقابل احترام باندې قایل یو. د ټول اسلامي نړۍ د ټولو دنیا سره په شمول د امریکا په شمول د اتحاد جماهیر شوروي هغه خو اوس تللی دی چې ځای روسیه نیولې ده. موږ حسنه روابط غواړو، خپل ملک آبادول غواړو، خپل ملک تقویه غواړو. د افغانستان خاوره لکه څنګه چې دلته اسلامي نظام راغلی دی، په اسلام کې نورو مسلمانانو ته د ضرر رسولو اراده نشته ده.
مونږ نه غواړو چې د افغانستان خاوره هغه د ګاونډیانو یا د دنیا په ضرر باندې استعمال شي. دنیا د موږ نه مطمئنه وي. د دنیا هر ملک زموږ سره مشکل لري، په تفاهم دې موږ سره حل کړي. مونږ که چاته مشکلات جوړول نه غواړو، د دنیا نه هم د مونږ خواسته ده چې د مونږ په خلاف د څوک مشکل نه جوړوي. که څوک د افغانستان د خاور نه تشویش لري چې د افغانستان د خاور نه مونږ ته تهدید متوجه دی، مونږ ته مشکلات متوجه دي، کیدنې د اسلامي امارت وزارت دفاع لرو، داخله وزارت لرو، استخبارات لرو، د هغوی سره د ناسته وکوي. کوم ځای کې مشکل لري، څه شواهد دي، شواهد د وړاندې کړي. اسلامي امارت به انشاءالله هیچاته هم اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو یا د دنیا د چا په خلاف باندې استعمال شي. زمونږ هغه خپله سالمه پالیسي دا نه ده چې مونږ چاته ضرر جوړ کړو. موږ خپل ملک جوړول غواړو، خپل اسلامي نظام به دلته زمونږ روان وي، خپل ملک چې مخ ته مونږ بوځو دا د مونږ دپاره ډېر خدمت دی. او د دنیاوالو نه هم زمونږ غوښتنه او تقاضا هم دا ده چې تاسو د مونږ سره د ښه روابطو غوښتنه وکوئ او ښه روابط د مونږ سره وساتئ. بالخصوص د ګاونډیانو او د دنیا د ټولو ملکونو نه د مونږ خواسته دا ده چې د افغانستان نظام چون نوی دی، 20 کلنه جنگي نتیجه کې مونږ ته د افغانستان غربت په میراث باندې پاتې شوی. او د دنیا نه زمونږ کوشش دا دی چې تاسو افغانان په اجباري ډول باندې مو مجبوروي چې افغانستان ته په سخت شرایطو کې دوی بیرته راشي. پرېږدئ چې افغانان په داوطلب ډول باندې افغانستان ته راشي. او د افغانانو نه زمونږ خواسته دا ده چې چا دپاره څه مشکل شرعي موجود دی، په خپله داوطلب ډول باندې ځان تیار کړي، افغانستان ته د په خپله خوښه باندې راشي. هغه افغانان چې په خارج کې دوی سرمایه ګذاري کړي دي، د هغې نه مونږ خواسته دا ده چې دلته راشي، په داخل د افغانستان کې سرمایه ګذاري وکوي، ګټه هم ورته زیاته ده، ټکسونه به هم کم وي، بجلۍ هم الحمدلله شته ده. بل دلته به افغانانو ته په خپله کار پیدا شي. د افغانانو میوه ده چې په خپل وخت راشي ضایع کېږي. ولې دلته کارخانې نه جوړېږي چې د میوې نه جوسونه او مختلف شیان جوړ شي؟ ولې دلته سرخانې نور نه زیاتېږي؟ لکه اوس الحمدلله چې دا شی رامنځته شوی دی، دغه میوهجات ساتل کېږي په خپل مناسب وختو کې چې خرکېږي، څومره ګټه به افغانانو ته حاصله شي. زمونږ تاسې ملک انشاءالله مخ په ترقۍ باندې روان دی. د وخت په تېرېدو به د افغانستان محصولات انشاءالله محفوظ وي، سړکونه به پخېږي، امن الحمدلله راغلی، مهم شی اسلامي نظام د هغه راغلی، امن راغلی. اوس غواړو چې ملک د اقتصاد په میدان کې هم مخ په ترقۍ روان شي. الحمدلله هغه هم عملا روان دی. موږ تاسې افغانان هم وینو. بېګا د ما سره چا ناسته ورته ویل صحیح ده، ټکس مالیه اخیستلی کېږي زیاته ده، خو لیکن خلک په دې خوشحاله دي چې هغه د خو کار خو کېږي. نو دا خلک اسلامي امارت ته دا ټکس مالیه که ورکوي، که څه شکایت به د خلکو وي، خو خلک بیرته خوشحاله په دې دي چې که موږ نه اخلي خیانت نشته، د لګېږي ځای معلوم دی. یا په کابل کې سړکونه ورباندې جوړېږي، یا عمومي سړکونه ورباندې جوړېږي، یا د خوشتپې کانال په شان باندې غټې پروژې ورباندې جوړېږي. د توجه څخه زیاته مننه، شکریه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. وعلى رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العلي العظيم. د مجلس درنو حاضرینو، د مشرانو په اجازه نننۍ غونډه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په مناسبت د دې ورځې د هغوی د بدیو د غندلو په مناسبت جوړه سوې ده. دا ډول ورځې لمانځل یا غندل دا د دې دپاره وي چې نوی نسل هم له تاریخ نه خبر سي، معلومات ولري او له خپلو اکابرو له قربانیو نه خبر سي. داسې په افغانستان باندې کمونستانو یرغل راوړ، څنګه راوړ او دا څنګه فکر و، له کومه ځایه را پیدا سو. ټول هیوادوال خصوصا نوی نسل باید له دې هر څه نه ځان خبر کړي. په 19مه پیړۍ کې چې کله مارکس د کمونیزم نظریه وړاندې کړه او لسګونه کاله یې دا فکر وچلاو، په 1919 میلادي کې چې کله لیلند
په روسیه کې کودتا وکړه، نو دغه کمونیستي فکر له فکر نه په عمل بدل شو. کمونیستانو عقیده دا وه چې الله تعالی یې نه مانو، ورځ د آخرت یې نه منله، ملایکو کتابونو باندې ایمان نه لاره، ملحدین وو. او په اقتصادي برخه کې فکر دا و چې د اشتراکیت نظریه لرله چې یو کس باید تر بل ډیر مال ونه لري او مالونه تقسیمي او څوک زیات سرمایه‌دار نه وي. کله چې لیلن کودتا وکړه په 18 کال کې، دا هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر حبیب الله حکومت ته 2 کاله بعد چې کله امیر حبیب الله خان قتل شو، په ځای باندې شاه امان الله خان قدرت ته ورسېدو. له هغه ورځې نو شوروي سره اړیکې پیل شوې. په 21 کال کې 1921 کال کې غالبا ځینې ابتدایي قراردادونه وشو. خو دغه سلسله د شوروي او د افغانستان د اړیکو او د کمونیزم د را داخلېدلو افغانستان ته هغه وخت ډیره قوي شوه چې کله په 1340 کال کې د وخت د شوروي اتحاد مشر کابل ته راغی او دلته په مختلفو برخو کې قراردادونه وکړو، په اقتصادي برخه کې، په پروژو په برخه کې، او یو لوی حرکت دا رامنځته شو چې ډیر زیات ځوانان د افغانستان شوروي ته دعوت کړو تر څو یې هلته په خپل فکر وروزي او تربیه یې کړي. افغانان په دې فکر ور روانو چې هلته به تعلیم حاصل کړي، تحصیل به تر لاسه کړي، کمال به راوړي، خو هغوی دامونه ایښي وو او د هغوی فکرونه یې بدلول تر څو هغه و چې په افغانستان کې د دوی نفوذ زیات شو. د کمونستانو مبارزه شروع شوه. په 1343 کال کې چې کله د وخت شاهي حکومت د ظاهر شاه په دوره کې نوی اساسي قانون وړاندې کو، ګوندونو ته اجازه ورکړه، نو په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند، کمونیست ګوند هم تاسیس شو او په ډیر قوت یې مبارزه شروع کړه. دې مبارزې دوام پیدا کو، مجلې شروع کړې، په پوهنتونونو په مکاتبو کې ځای ونیو تر څو هغه و چې په 1350 کال د سرطان په میاشت کې سردار محمد داود خان کودتا وکړه. په دې کودتا کې پرچمیانو هم ډېر لوی لاس لارو. حتی وروسته د داود خان په حکومت کې پرچمیان وزیران شو. داخله وزیر فیض محمد خان شو چې په اولو 2 میاشتو کې د افغانستان قریب 200 ولسوالان هغه څوک وټاکل چې یا کمونستانو یا کمونیستي فکر ته نږدې وو. همداسې بیا د کمونیست رژیم د دفاع وزیر چې شو عبدالقادر او د دې امثال ډېر هغه څوک چې وروسته په کمونیستي رژیم کې حتی ډاکټر نجیب معاون، دوی نور هم په قوت کې شو. په اسلام پالو یې مځکه تنګه کړه، مبارزه یې قوي شوه. په داسې حال کې چې وروسته خپله سردار داود خان ځینې وډار شو او ورسره په ټکر کې شو. بالاخره هغه و چې په 1350 کال د ثور په 9 کمونستانو کودتا وکړه. کمونستانو چې کودتا وکړه، علما، سپینګیري، پوهان، استادان د پوهنتونونو، د مکاتبو، مخور د قومونو د دې په نیولو په شهادت رسولو شروع وکړه.
لږ وخت نه و تېر شوی چې د خلقیانو او پرچمیانو په مابینځ کې سخت اختلاف پیدا شو. د پرچمیانو مشري ببرک کارمل کوله. اکثره پرچمیان وتښتېدل، حتی ځینو یې دلته په کابل کې د شوروي سفارت ته پناه وروړه. په 58 کال کې حافظ الامین په ببرک کارمل باندې کودتا وکړه او هغه یې له منځه ویوړ. حافظ الامین 3 میاشتې شاوخوا یا څه باندې 3 میاشتې حکومت وکړو، څو هغه و چې د 1358 کال د جدې په 6 هغه پرچمیان د ببرک کارمل په مسیرې چې په شوروي کې اوسېدل د شوروي ځواکونو په ملګرتیا رالو په افغانستان یې یرغل وکړو، افغانستان یې اشغال کړو. اوس له دې لوی تاریخ او فلسفې نه باید موږ تاسو څه درسونه واخلو. 9 کاله شورویانو په افغانستان کې تیر کړو، 9 کاله بعد یې شکست وخوړ او د حیرتانو د پل له لارې بیرته ووتل. ولې کمونیست رژیم یې 4 کاله نور هم پاتې سو. وروستی رئیس جمهور د دې په اصطلاح ډاکټر نجیب و. تر 65 کاله پورې ببرک کارمل په قدرت کې و، بیا ډاکټر نجیب سو تر څو چې مجاهدین راتلو تر 80 کاله پورې. په زرهاو نه په لکاو نه په میلیونو 1.5 میلیون افغانان په شهادت ورسېدل کم زیات، او په میلیونو مهاجر سو. افغانستان تباه و برباد سو. ولی؟ دا ځکه چې دلته پردی فکر راننوتی و، دلته پردی ایډیالوژي راننوتې وه، دلته د وخت حکومتونه غافله وو. د جهادي تنظیمو یو مشر الله دې پرې ورحمېږي مولوي محمد نبي محمدي صاحب د حرکت انقلاب اسلامي امیر، هغه په یو مجلس کې ویل وایي زه ارګ کې ظاهر شاه ته ورغلم، ورته ویې ویل دا کمونستان خطرناک دي، دا ملت اور ته اچوي. وایي د ډېر په بې پروایي راته وسیع سگا چیزی کرده نمیتانه. دښمن به ټول عمر ضعیفه نه بولي، خپل ولس خپل ځوانان به په اسلامي فکر او د وطن سره د محبت او د مینې او د اخلاص په فکر تربیه کوي. دا کمونستانو چې په خپلو کورونه بیا بمبار کاوه، حتی خپل پلرونه په شهادت رسول، خپل ورونه چې به یو مسلمانو مسجد ته بتو هغه به بندي کاوه، بالاخره په شهادت رسیدو. اوس چې الله تعالی یو وارې بیا د شوروي له شکست وروسته د امریکا او د ناټو شکست الله تعالی دې ملت ته ورنصیب کو. اوس په کار دا ده چې د دې قربانیو ساتنه وشي، بې پروایي ونسي، غفلت ونسي، خوشباوري ونسي، او خپل خلک هم په مختلفو فکرو باندې هرې خواته خواره نسي. د خدای پار ده یو شی چې څوک په 2 میلیونه افغانۍ واخلي څومره به پرې ګراني. موږ تاسې دا نظام په 2 میلیونه انسانانو په ککریو په نتیجه کې لاسته راغلی ده. یو درد باید موجود وي، یو فکر باید موجود وي، له ولس سره، له ټولو شعباتو سره، له اقتصاد سره، له سرحداتو سره باید د مسؤلینو ډېرې نږدې رابطې وي. دښمنان اوس هم په کمین کې دي، د ډېرو زړونه غواړي چې بیا افغانستان ته قدم را وړاندې کړي، خو الحمدلله چې د دنیا حالت هغه حالت ته ورسېدو چا چې یو وارې په افغانستان کې شکست خوړلی، هغه که شوروي و نن روسیه ځینې جوړه ده، هغه که د برطانیې کبیر و نن یوازې برطانیه ځینې جوړه ده، همداسې به امریکا هم نوره په امریکا کې محصوره وي. نور به د دنیا داسې قوت نه وي چې بیا افغانستان ته سر راښکاره کړي. خو خدای مکړه چې افغانان ورسره ملګري نشي. افغانان نن په یو فکر راټول شوي دي، ټول د ازادۍ جذبه لري، په اسلام مین خلک دي. الله تعالی دې موږ تاسې دغه اتفاق او اتحاد او کامیابي برقراره وساتي. وخت ډېر کم ده، نور وخت هم نه اخلو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أذل الفراعنة والمستكبرين وقهر الكفرة وخذل المنافقين وألحق الهزيمة بالمعتدين والمتغطرسين والمتجحفلين
والصلاة والسلام على من صلى السيف الحسام على تارك السلام وعلى آله وصحبه العباقرة الأعلام وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. اسلامی امارت د کابینې درنو غړو او د دې تالار قدرمنو حاضرینو ټولو ته په درنښت او احترام او د ټولو په اجازه زه د نن ورځې په مناسبت د دې موضوع یو خاص اړخ ته اشاره کول غواړم په ډېر مختصر ډول او خبره مې قدرمنو ځوانانو ورونو ته متوجه ده. د روسانو د یرغل په اسبابو کې چې ذکر کیږي ډېر اسباب دي. په هغې کې یو مهم سبب هغه د اسلامي فکر او د مسلمانانو د پرمختګ د مخنیوي سبب دوی یادوي چې روسانو غوښتل چې په افغانستان کې د مسلمانانو د اسلامي افکارو د خپرېدو مخنیوی وکړي د خپلو ملګرو انډیوالانو په همکارۍ. دا داسې یو حالت دی قدرمنو ځوانانو ورونو چې د عثماني خلافت د نړېدو تقریبا 2-3 لسیزې کېږي او غرب او شرق سره تقسیم دی او هر څوک په خپل نوبت او په خپل رول په اسلامي نړۍ کې د اسلامي افکارو د پرمختګ مخنیوی کوي او دا داسې یو حالت دی چې اسلامي قیادت په تمامه معنا نړېدلی دی او مسلمانان په مختلفو ټولنو کې کوشش کوي چې هغه اسلامي قیادت بیا راوټوکوي او اسلامي قیادت ایجاد شي. خو ځینو خلکو نیابتي دولتونه ایجاد کړي او د روسانو بیا ښکرونه ډېر تېري وو هغو مستقیما مداخله کوله. په نوره اسلامي نړۍ کې د نیابتي حکومتونو په توسط اسلامي فکر وځپل شو، مسلمانان وځپل شو، په چا کې د قیادت صلاحیت و هغه وځپل شو. خو د روسانو په خوا کې چې څوک پراته و دو مستقیما مداخله وکړه. په دغه ځای کې هم د امپراتوریو تاریخ یوازې په افغانستان کې تیر شوی دی او د علم تاریخ بیا په منځنۍ اسیا کې تیر شوی دی. نو طبیعي خبره وه چې د خلکو دا ځان سره فرض کړی وه چې په وچو لښتیو بیا اوبه را روانې دي، باید مخه ونیول شي. همدا وجه وه چې دوی ته د وخت ملګرو دا ویره ډیره ورکوله چې دلته یو څه ټوکېدونکي دي او که دا راوټوکېږي بیا یې مخنیوی ډېر سخت دی. هماغه و چې دې خلکو افغانستان ته رامخه کړه او بیا جریانات هغسې په مخ سره لاړل چې موږ او تاسې اوس دغه د شاهدان یو. د اسلامي فکر او د اسلامي نظام او د مسلمانانو د مخنیوي هغه د دوی کوششونه یو طرف ته، خو بل طرف ته مسلمانان چې په کوم شکل بطیء شکل په قرار شکل د قیادت راټوکېدو ته روانو هغه مزل یو څه لنډ شو ځکه دوی ډېر سریع راغله او مسلمانان مجبور وو چې خپل فکري تشکیل وکړي او ځان ته زعامت وټاکي او په مختلفو د اسلامي نړۍ په مختلفو اطرافو کې تبازمایي وشوه د قیادت د ټاکلو او مسلمانانو ډېرې سترګې وې که څه هم د ټولې نړۍ د ځینو مفکرینو مسلمانو مفکرینو هغه پیشبیني دا وه چې 2 ځایونه دي چې هلته به اسلامي زعامت ټوکېږي، بالخصوص د علامه اقبال رحمت الله علیه د یرغمید درې چې کوم هغه خیالي تصور دی په هغې کې دا وایي چې 2 کسان زه ګورم چې په مانځه ولاړ دي، یو ترکی دی او یو افغانی دی، خو د افغانی ورته امام تصور کړی دی چې دا د ترکي ته امامت کوي په مانځه کې. نو ګویا کې دا یوه پیشبیني کوي چې دغه 2 قومونه دي چې په دوی کې دي زعامت د پیدا کېدو یو چانس شته او په دوی کې دغه تومنه موجوده ده. بیا چې کله موږ او تاسې دغه تاریخي مسیر د اسلامي زعامت د راټوکېدو ګورو دلته ډېر عجیبه یو حالتونه رامنځته شوي دي او زه غواړم چې دلته یو سوال د ځوانانو ته متوجه کړم، دوی دې سوال ته ځواب ولټوي. قدرمنو ځوانانو ورونو موږ او تاسې چې په دا ټوله اسلامي نړۍ کې ګورو د عثماني خلافت د نړېدو نه راوروسته په هر اسلامي هیواد کې چې د اسلامي نظام په نوم باندې
د سیاست ګدۍ ته د ځان د رسولو کوشش شوی دی او په هره طریقه شوی دی، هغه ځپل شوی دی. یعنې داسې یو صورت په دغه تیرو 100 کالونو کې نه دی پاتې چې مسلمانانو د هغې صورت نه استفاده نه کړي. تاسې وګورئ په ترکیه کې د انتخاباتو د لارې کوشش شوی. لومړی د اسلامي لور ته د رجوع کوشش عدنان مندریز کړی دی چې په همغه نطفه کې خونسار شو او اعدام کړی شو. بیا ورپسې نجم الدین اربکان 3 کرت کوشش وکړو، هغه حکومت راوپرځول شو. ورپسې دا اوس حاکمان دي، وګورئ چې په څومره محتاطانه شکل دا خلک روان دي. وګورئ چې دوی د غربي افکارو سره د هغې تمدن سره د څومره جوړجاړي کوشش کوي، خو بیا هم د دې دعوی ګناه ورته نه بخل کیږي چې په ټوله کې د تاسې په ذهن کې چې کوم تخم زرغون شوی دی هغه دا ده چې تاسې وایي چې اسلامي نظام، ولو که تاسې په سیکولرزم عقیده ولرئ، ولو که تاسې په غربي تمدن باندې عقیده ولرئ، ولو که تاسې د جوړجاړي یو ډېر پراخه تصور لرئ، بیا هم په نهایت کې د تاسې د فکر نه موږ ته یو بوی راځي. په د اوسني حاکم باندې یو خیز وکړو خو هغه ناکام شول. موږ او تاسې په مصر کې تجربه ولیده چې د انتخاباتو د لارې راغله او هغه سړی ونیو په زندان کې شهید شو. موږ او تاسې د شراکت دارۍ تجربه لرو. په تونس کې دا اوس حزب النهضه د مخالف لوري سره دومره حتی په محتاطانه شکل په مخ لاړل چې په اساسي قانون کې ورسره ولیکل چې اسلامي شریعت به د تونس د قانون د مصادرو نه یو مصدر وي، نه اساسي مصدر نه یوازینی مصدر. حال کې مسلمان چا سره دا نشي منلی. او بیا په داسې یو هیواد کې چې هغه د یوسف ابن تاشفین هیواد وي، په داسې یو هیواد کې چې هغه هلته د مرابطونو تخم ټوکېدلی یو، هلته د غذا یو تاریخ پاتې شوي، هلته څوک دا تقسیم نشي کولی. مګر په ډېر احتیاط دا خلک ورسره لاړل. بیا هم هغه شراکت داري د منځه لاړه. اوس 15 او 9 کلن سپینګیری سړی دی او دومره محتاطانه ورسره ځي او د هغوی په زندان کې پروت دی. موږ د جرګې صورت هم لرو. تاجکستان ته مسلمانان په جرګه لاړل، یو طرف یې تر منځګړی شو، هلته یې کوشش وکړو چې اسلام د مسلمانانو ژوند هوسا شي. موږ د ریفرنډم یا د ټولپوښتنې صورت هم لرو. په پاکستان کې دغه وشو. یعنې تاسې چې ګورئ د واک ته د رسېدو چې څومره لارې دي هغه وکارول شوي. د روسانو د یرغل په نتیجه کې مسلمانان د جهاد او د غلبې په صورت کې راغلل، حاکمان شو، هغه صورت هم پرې نه ښودل شو. څه وجه ده؟ څه مشکل دی؟ آیا په ټوله نړۍ کې د شاهي نظامونه نشته؟ آیا په ټوله نړۍ کې داسې نظامونه نشته چې هغلته یو فکر حاکم وي؟ سړی چې نړۍ ته ګوري دغه ټول صورتونه پکې موجود دي، خو یوازینی صورت د مسلمانانو سره څوک نه مني چې په هر صورت ته راځي ته باید وپرځېږي او ته باید د خپل سر په کاسه کې خپلې وینې وڅښي. دغه یو سوال دی. قدرمنو ځوانانو ورونو، بالاخره کوم هدف چې ځان ته کفري نړۍ ټاکلی و چې د اسلامي فکر او د اسلامي زعامت د رامنځته کېدو مخنیوی به کوو، هغه مزل موږ ته رالنډ شو. ځکه که مسلمانانو په سر وار نه وی خوړلی نو خدای پوهېږي چې کله به دا خلک راپاڅېدل، کله به دوی راویښېدل. په دوی کې ډېره موده بعد بیا د جهاد او د غزا او د حماسي فکر راژوندی شو. په دې کې د اسلامي سیاست مفاهیم راژوندي شو. په دې کې د اسلامي نظام د قایمولو فکر راژوندی شو. او دا فکر یوازې په افغانستان کې پاتې نه شو. د افغانستان د جهاد نتیجه وه چې ټولې نړۍ ته دا الهام ورسید او د نړۍ ځوانان اوس په دې معتقد دي چې یوازینۍ لاره مسلمانانو ته همدا پاتې ده که دا خلک خپل نظام غواړي. لاره یوه ده چې الله تعالی هم فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. په چا چې په کوم ځای کې ظلم وشو لومړی باید همغه خلک د ځان د ګټلو فکر وکړي. او دا موږ او تاسې ته په افغانستان کې ډېره ښه ثابته شو. سره د دې چې هغه تحلیلونه داسې وایي د مشرانو چې دا تجربه که ناکامه شي او بله تجربه ده، او که هغه تجربه ناکامه شي بله تجربه ده. خو سړی ویلی شي چې کومه لاره او کومه نسخه چې الله تعالی موږ ته راکړې ده هغه نسخه ډېره د کامیابۍ وړ ده او هغه بیا هم هغه تجربې نه استفاده کېدلی شي. نو دغه یو سوال مې ځوانانو ته پرېښود چې ولې په ټوله نړۍ کې اسلامي نظام نه پرېښودل کېږي. ما سره خپله یوه خبره دا ده چې که چېرته
نن سبا په ټوله نړۍ کې د فکر جګړه روانه ده، د ثقافتونو د سلطې جګړه روانه ده، د کلتور د غلبې جګړه روانه ده، دوی ورته د تمدنونو جګړه وایي. دغه جګړه کې کامیابېدل ډیر زیات مهم دي او دې جګړه کې مسلمانان هله کامیابېدلی شي چې مسلمانان خپل نظام ولري. کله چې خپل نظام ولري نو بیا د فکر غلبه، د کلتور غلبه، د ثقافت غلبه، د تاریخ غلبه ظاهرېدلی شي. ټوله نړۍ د اسلامي نظام د جلال او جمال نه ویریږي. که موږ او تاسې ټول مسلمانان د دې اسلامي نظام د رأس نه ونیسه، د دې نظام تر پیاده پورې او د دې نظام تر رعایته پورې ټول په دې باندې فکر وکړو چې د دې نظام حفاظت او بقا د دې وطن دپاره او د ټول بشریت دپاره څومره مهمه ده، دا مهمترین فکر دی. او په دغسې مناسبتونو کې دغسې سوالونو راپارول او د ځوانانو دا هڅه چې دې سوال ته ځواب پیدا کړي یو ډېره مهمه خبره ده. والسلام علیکم ورحمة الله.